ای د شپږ وروڼه یې وروره ګله جانه چې بېلېږي په دغه ساعت په پیسو چې په مینه محبت باندې بېلتون سره کېږي دې نه ښه خبره چېرته ده وروره ګله جانه زه مسیر یم ما چې دې 6 لکه افغانۍ را سره دي په دې کې 3 لکه قرضدار یم 3 لکه افغانۍ دي را سره دا میدان ته راوچو دا به تقسیم کړو اوس د پلوه به پرې را شروع کړو وروره ګله جانه تا خو ډېر کارونه دي کړي دي تا سره سور پی دي خو راچوی چې تقسیموو یې سره دا مو غږېږه پۍ چیرې زه خپله قرضدار یم دا 10 کاله دې چې مزدوري وکړه اوس سړی روپۍ څنګه در سره نسته نو څه دې کړي تا خو یې زه دا قرضدار یم زه خپله قرضدار یم دا اوس یې خوند وکړه ښه بېلتون ښه تا سره څومره دي راواچوه سرمایه دي څومره دي دا تا خو هم ډېره مزدوري کړې ده تا سره څو دي وروره چې روپۍ وایي له تا جار پیسې چیرې دي زه خپله غریب سړی یم تا دې لا بل دړدنګ نو تا څنګه بېلتون زه وروره ګله جانه نو دا سړی خو حساب کتاب واچي ته خو یې سعودي والی تا سره خو به ډېرې روپۍ پسې دا یو سره یې ښه ده څنګه تا سره څو روپۍ دي په میدان ته یې راواچوه سعودي کې هم بس امریکا کې خو نه وم ما سره روپۍ چېرې زه خپله 100,000 ریاله قرضدار یم خدای په کار کا کړي یم وایي پکه دا دی لا بله سپکه نو وروره ګله جانه دا 10 کاله چې په سعودي کې تېر کړه نو چیش لپاره هلته تللی وې ته قرض ته موږ لېږلی وې که وروره ته موږ کار ته لېږلی وې ته تا سره څومره روپۍ دي راواچوه پیسې میدان ته راواچوه ته پیسې لرې ودویم په دې سپلمو دا کور چا چلاو دا ورو غوښې مې سې راوړلې دا دومره مړۍ به دې ویلې د قرضدار یم ما ته پیسې راکوئ اوس یې خوند وکړه هغه ما چوټي یادې کړې هغه 3 لکه افغانۍ خو چې هغه منې زه خلاص وروره تا څنګه شالله ته خو پیسې تا سره څومره دي راکوی د میدان ته یې راواچوه زه ټکسي وان سړی یم ټکسي والا سره تا چېرته روپۍ لیدلې وروره دا ته خو ټکسي نه ته اخیستې ده اوس خو د ټکسي روپۍ خو دې تا خو په 2000 اخیستې که نه دا دغو 2000 خو به کې راکوې دغه خو راواچوه 3000 زه لا زیاتې قرضداره یم دا دې لا نو وروره اوس بېلتون څنګه وکړه چې مازغه هم کار کوي موخه هم کار کوي که نه کوي تاسو خو سره غله وختئ دا دومره خواري دا ما د پیسې میدان ته ونه نو سم کړې اول غل دا ده ښځې ته یې روپۍ ورکړي تا چا ته ورکړې داسې ښځې ته ورکړې تو خو هم تا داسې توره کړې د میدان ته دې اچولي دي دا مې د خپل مې په رښتیا وایم کور مې نه چلو روند دی ښه ته خو کور چلولی ده وروره ګله جانه تا روپۍ څه کړې ما تاوانونه کړي دي قسم د ټول غله یې پیسې منډلې دي وروره ګله جانه دا اوس کار د پیسې میدان ته واچوئ غله یې دا غله دې چاته وویل وای ته کېنه وا سړی دا به د دې کار نه تاسې په دغه باندې ځان مه خلاصوئ چې ولا په دغه باندې ځان خلاص کړو دا خو قسم په تاسو ته ارام یې در پرې وروره ګله جانه چې سړی بېلتون کوي صحیح په طریقه باندې وکړي ښه په مینه خوشحالۍ باندې وکړي ته څنګه چل داسې په هره سړی بېلېږي پوه چې خپلې پیسې منډلي بیا ارې بس صحیح ده نو بیا به ځان ته زه خو یوه روپۍ هم نه در بخم دومره ظلم څوک کوي تاسې خو په کارونه جوړ دي زه غریب بچی شي کوم هر سړی به خلاص په خلاص وي دا کور کله خرڅوي بیا دا سره تقسیم څنګه کور کله خرڅوي کور ناکامه ده کور به خرڅوو نو کور به خرڅ کړو بس کور به پیسې به سره تقسیم کړو څوک خو نشته په هغه کې چې کور واخلي کور څومره قیمت لري یاره کور به یې $100,000 کور خو ده دا دې ما څه نو تا سره روپۍ چیرې ته خو خپله قرضداره یې که نه بس دې سبا درکوم که نه نه کور زه په $2,000 اخلم ته په 2,000 اخلې تا سره روپۍ چیرې اوس یې درته راوړم پیسې ما دې $15,000 اخلم نو تا سره روپۍ چیرې دي وروره ته خپله غریب سړی راوې باسم جم نه دا واخله $1,000 را کور دې ما به د موټر نه روپۍ راکوځي که ما نه بلې څوک هم نشي اخیستی ښه چې تاسې سره دومره روپۍ دي تاسې خو اوس وچ قسمونه پې کول تاسې خو چې ما سره روپۍ تاسې خو چې ما سره روپۍ نشته اوس څنګه سره پیدا شوې روپۍ کومه دې روپۍ نشته راځه جومات ته راسره ځې وایي توبه خدای وایي جومات وسړی د یوې مور زماني والي داسې کوي خپل ورور سره خپل حقونه داسې نو تاسې خو هر یو سره ښې روپۍ دي زه غریب هم په منځ کې د زیاته خوار او زر ولا که دا کور یو هم رانه واخلي غلو جګېږئ دا کور مسیرۍ کې د ماسه ځئ تاسې خپل او چې هر چا زیات حق اخیستی یو روپۍ هم نه وربخم دا د نن سبا بېلتون ده ولا محکمې ته یې کش کړم کور ما نه څوک نشي اخیستی کور د ما ده ما به و